د پودکاسټ دویمه برخه: زراعت د هېواد د اقتصاد د ملا تیر. د هېواد او نړۍ په ګوټ ګوټ کې د وطن مینوالو ته سلامونه او نیکمرغه وختونه غواړم. تاسو د افغانستان د اقتصادي ودې د ځانګړو پودکاسټونو دویمه برخه اورئ. زه ستاسو کوربه د سید نعیم خالد یم. په تېره برخه کې موږ د هېواد د اقتصاد پر عمومي وضعیت او د ځان بسیاینې پر اهمیت خبرې وکړې. نن مو د داسې یوې موضوع په اړه بحث رااخیستی که پرې سمه پانګونه وشي زموږ د بېوزلۍ او بېکارۍ ریښې به وباسي. نن غږیږو چې ولې زراعت او مالداري د افغانستان د اقتصاد ملا تیر دی او موږ څنګه کولی شو له دې شنه زر څخه خپل هېواد ته شتمني او برکت راوړو. له موږ سره پاتې شئ. راځئ لومړی په یو څو مهمو ارقامو او حقایقو نظر واچوو. کله چې وایو زراعت د افغانستان د اقتصاد ملا تیر دی، دا کوم مبالغه آمیزه شعار نه دی. ارقام ښیي چې زموږ هېواد تر 70 سلنې ډېر وګړي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. په دې معنا چې که کرنه ښه شي د هېواد د اکثریت مطلق خلکو په دسترخوان کې به په مستقیم ډول تغییر راشي. خو زموږ نننۍ کرنه په کوم وضعیت کې ده؟ له بده مرغه زموږ ډېری کروندګر لا هم له هغه پخوانیو او دودیزو طریقو کار اخلي چې 100 کاله پخوا به ورڅخه کار اخیستل کېده. د عصري وسایلو نشتوالی، د اوبو ضایع کېدل او کمزوري تخمونه د دې لامل شوي چې زموږ د حاصلاتو کچه د نړۍ په پرتله خورا ټیټه وي. د دې معنا دا ده چې زموږ کروندګر په ډېر زیار لږ حاصل ترلاسه کوي. خو په دې کې شک نشته چې افغانستان اقلیم او خاوره د هر ډول میوو او غلو دانو لپاره د یو بېساري نعمت حیثیت لري. مګر تر ټولو لویه ننګونه چې زموږ کرنه ورسره مخ ده څه ده؟ دا یوازې د تولید ستونزه نه ده، بلکې د میوو پروسس، بسته‌بندي او د هغو د وسایلو لپاره د سړو خونو نشتوالی دی. موږ هر کال د کندهار انار، د هرات انګور، د وردګو مڼې، د کندوز خربوزې او د ننګرهار مالټې ګورو چې په فصل کې په ډېره ارزانه بیه پلورل کېږي او یا له بده مرغه په سړو خونو د نشتوالي له امله خرابېږي. خو کله چې بیا د دغه میوو فصل تېر شي موږ د هماغه میوو د جوسو او پروسس شویو محصولاتو په واردولو په میلیونونو ډالر بهر ته لیږو. دلته حل لاره څه ده؟ حل لاره د صنعتي کرنې یا انډسټریل اګریکلچر رامنځته کول دي. موږ داسې فابریکو ته اړتیا لرو چې زموږ د میوو څخه په سټنډرډ بڼه جوس، مربا او وچه میوه چمتو کړي او په داسې ډیزاین او بسته‌بندۍ کې یې بازار ته وړاندې کړي چې نړیوالو مارکیټونو ورباندې حساب وکړي. کله چې موږ خپل صادرات د چمتو شویو محصولاتو یا فینش ګوډ په بڼه بهر ته لیږو زموږ د عوایدو کچه څو چنده زیاتېږي. د کرنې ترڅنګ مالداري زموږ بله لویه شتمني ده. افغانستان د شیدو، غوښې او څرمنو په برخه کې د خورا لوی ظرفیت لري. که چیرې پر دغو برخو علمي او مسلکي کار وشي موږ نه یوازې دا چې د غوښې او لبنیاتو په برخه کې پر ځان بسیا کېدای شو، بلکې د چرم او د وړیو په صادراتو کې هم تر ټولو لوی ځای نیولی شو. راځئ په دې هم خبرې وکړو چې حکومت، خصوصي سکتور او خپله ځوانان په دې برخه کې څه رول لوبولی شي. لومړی، حکومت باید پر هغو داسې قوانینو باندې کار وکړي چې په کرنیزو فارمونو کې د لویو کمپنیو پانګونې ته لاره هواره کړي. د ځمکو اجاره ورکول او د کرنیزو بانکونو فعالول چې دهقانانو ته په اسانه شرایطو پورونه ورکړي ډېر اړین دي. دویم، زموږ لوستي ځوانان او زراعت پوهان باید یوازې پر دولتي دندو تکیه ونه کړي. دوی کولی شي په خپلو سیمو کې د معاصرو فارمونو لکه د شنو خونو په جوړولو سره په کمه ځمکه کې د کال په هره میاشت کې د بازار تقاضا پوره کړي او ډېر عواید ترلاسه کړي. ګرانو اوریدونکو، د افغانستان خاوره د هر ډول برکت زیرمه ده. کله چې موږ په خپله کرنه پانګونه کوو موږ په حقیقت
حقیقت کې د هېواد پر امنیت، خودکفایۍ او ثبات پانګونه کوو. هر ډالر چې موږ په زراعت کې کاروو د هېواد د رڼا او روښانه راتلونکي لور ته یو ګام دی. په درېیمه برخه کې به موږ پر یوې داسې لویې او تاریخي زراعتي پروژې خبرې وکړو چې نن سبا د هر افغان زړه ته نوې هیلې ورکوي، یعنې د قوش تیپې کانال او د هغې اقتصادي او زراعتي اغېزې. هغه په زړه پورې برخې ته هم د اورېدلو بلنه درکوم. خپل نظرونه راسره په کمنټونو او پیامونو کې ضرور شریک کړئ. تر بلې خپرونې مو په لوی او بې نیازه ذات سپارم. شنه خورم او آباد اوسئ.